شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه. ټولو نه اول خو ټولو راغلو ملګرو یو جهان مننه چې د مختلفو جرګو نه څوک د لرې نه څوک د نږدې نه په دې محفل کې موږ سره شریک شو او د خپلو کلامونو په ذریعه زموږ د تفریح طبع سامان وکړو. نو دې خبرې نه کوم زموږ سرپرست اعلی صاحب وکړي، بس دغه خبره مې کوله. او بله دا چې زموږ را روان اجلاس انشاءالله چې دی د ارواښاد اجمل خټک بابا په هغه ورځ باندې یا د هغې په سبا باندې د هغې سل کلن د پیدایش ورځ ده، د زیږون ورځ ده. نو انشاءالله زما دا تجویز دی، امید دی تاسو به راسره مرسته کوئ چې را روان اجلاس په موږ د اجمل بابا په نوم دا به نمانځو. کوشش به کوو چې د خپلو کلامونو سره که څوک په هغه باندې چا څه لیکل مخکې کړي یا اوس کړي او یا په نثر کې څه لیک وي د چا، کوشش به کوو چې هغه ملګرو ته موقع پای کې زیاته میلو شي. او دا د اجمل بابا په موږ باندې یو حق دی او دغسې یو پروګرام هم شاید چې موږ جوړ کړو چې بیا په جمع باندې موږ د هغه مزار ته لاړ شو، اول ته د ګلونو یو څادر چې کوم دی وغوړو. نو د دغه امکانات هم شته، انشاءالله ذهن کې دا خبره ساتئ. بل دا را روان اجلاس دپاره که څوک ملګری خپل نوم د تنقید دپاره څه وړاندې کول غواړي، خپل نوم وړاندې کول غواړي، خو دې پیره ته چونکې نثر وشو نو را روان ځل به شعر وي. نو که د چا نظم یا غزل دا تنقید ته وړاندې کول غواړي نو په خپله باندې ووایي چې د هغه نوم ځان سره هلال نوٹ کی. دا ستی صاحب نوم راغو، تاسو به خپل غزل وړاندې کوئ. ټیک شو جی. او په آخره کې چونکې حکم شوی دی نو زه به یو څو خپل یو کلام نیم تاسو ته وړاندې کوم. دا یو نوجوان د اردو ژبې حارث د خپل کلام واورولو نو شاباسي خو مو ورته ورکړو او د ده د تفریح طبع لپاره به زه به یو قطع د اردو عرض کړم اول. او ارمان صاحب هم ناست دی، نو دا هم د اردو ډېر ښه شاعر دی، دا بېله دی چې مونږ ته نن په اردو کې څه ونه وي. زرد پتوں کو ذرا غور سے دیکھے ایک بار، زرد پتوں کو ذرا غور سے دیکھے ایک بار، پھر بھی گر یاد نہ آیا تو بھلا دے مجھ کو، پھر بھی گر یاد نہ آیا تو بھلا دے مجھ کو، میں تو سقراط ہوں ہر دور میں سچ بولوں گا، میں تو سقراط ہوں ہر دور میں سچ بولوں گا، کوئی ناخوش ہے تو پھر زہر پلا دے مجھے. میں تو سقراط ہوں ہر دور میں سچ بولوں گا، کوئی ناخوش ہے تو پھر زہر پلا دے مجھے. دا ډېر پخواني شعرونه مې وایي، زما غالبا وړاندې کتاب کې که دویم کې د پښتو یو کتاب هم بلکې یو هایکو به درته عرض کړم. هغه څه داسې ده چې وایي څومره ظالم هغه انسانو چې ړومبي ځلې چا، څومره ظالم هغه انسانو چې ړومبي ځلې چا، کرخه د ځمکې په مخ راښ کله دعوه یې وکړه، کرخه د ځمکې په مخ راښ کله دعوه یې وکړه، او د حدونو سرحدونو فیصله یې وکړه، او د حدونو سرحدونو فیصله یې وکړه. وایي د هغه مینه د ځان وه، د هغه مینه د ځان وه او زما مینه د جهان وه، د هغه مینه د ځان وه او زما مینه د جهان وه. وایي تا ټپه کله کوله، تا ټپه کله کوله چې ټپه په یا قربان وه، تا ټپه کله کوله چې ټپه په یا قربان وه. او وایي زما مینه بې غرضه، زاهد صاحب زما مینه بې غرضه او د یار مینه په پیزوان وه، زما مینه بې غرضه د یار مینه په پیزوان وه. وصال صاحب وایي ستا غوښتنه په بدل وه، ستا غوښتنه په بدل وه او زما ورکړه ناپرسان وه، زما ورکړه ناپرسان وه. او خاکسار صاحب وایي د جانان شونډې د ټول چم، د جانان شونډې د ټول چم،
او زما خوله تش د جانان وه د جانان شونډې د ټول چم او زما خوله تش د جانان وه او یوسف صاحب زه د حسن پرستارم زه د حسن پرستارم او ستا کیسه د سود او زیان زه د حسن پرستارم او ستا کیسه د سود او زیان وه نو زما مینه لیونۍ وه زما مینه لیونۍ وه لیوني صاحب زما مینه لیونۍ وه خو پتا باندې تاوان زما مینه لیونۍ وه خو پتا باندې تاوان وه او ستا خبره پټ پټونی ستا خبره پټ پټونی او زما علل اعلان وه ستا خبره پټ پټونی او زما علل اعلان وه نو ګیلمن یم شاهده ګیلمن یم شاهده چې خبره د ایمان وه ګیلمن یم شاهده چې خبره د ایمان ده نو ایمان خو به تېرو که نه انشاءالله ډېره مننه بس پروګرام ختمېدو د پروګرام د ختمېدو اعلان کوم او انشاءالله ډېر ژر به بیا ملاویږو ځکه چې ورځې لږې